السلام علیکم پښتو شو چینل خبري ټولګي ته ښه راغلاست. تازه مهم وروستي خبر نه سره واورئ. لومړی طالبانو ترکیه اعلامیه د افغانستان چارواکي لاسوهنه وبلله خو افغان حکومت یې هرکلی کړی. د طالبانو پلاوی چې مسکو ته د افغان سولې بهیر چټکولو غونډې ته تللی د تورکا غونډې وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. د پنجشنبې ورځ تر دې غونډې وروسته د تورکا غونډې څلورو هیوادونو روسیې، امریکا، چین او پاکستان په وروستۍ اعلامیه کې راغلي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 2020 کال د 15 پریکړه لیک پر بنسټ چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو اړوند دی، دغه هیوادونه په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. دوی په وتلو سلا شول او دوی باید لاړ شي. که دوی لاړ نشي دا معنا ده چې دوی د تړون سرغړونه کوي او په داسې حالت کې که دوی کوم عمل کوي ځواب وویني. دوهم مهم خبر داست د حکمتیار د هیواد مهم ملي مسایل باید سترې معتبرې او واک لرونکي شورا ته وسپارل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د مسکو په غونډه کې ویلي چې که افغانستان کې نوی موقت حکومت ته اقتدار په سوله ییز توګه انتقال نشي او بهرني ځواکونه تر دې وړاندې له افغانستانه ووځي نو هیواد به له یو بل ناورین سره مخامخ شي. هغه وایي په جګړه کې ښکیل لوري دې له فوري ډاډمن او له قید او شرط پرته اوربند سره توافق وکړي. ډاډمنې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټولې لارې د دوحې معاهدې ته ژمن پاتې شي او د طالبانو معقولې غوښتنې دې هم ومنل شي. د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډې تېره ورځ د کب 28مه د روسیې بهرنیو چارو وزارت په افتکار جوړه شوه. په دغه ناسته کې د ملي پخلاینې د عالي شورا د رئیس د ډاکټر عبدالله په مشرۍ 12 کسیز پلاوی، د طالبانو 10 کسیز پلاوی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د امریکا متحده ایالاتو، پاکستان او روسیې استازو برخه لرله. له حکمتیار سره دغه ګوندو 2 غړي هم مسکو ته تللي وو. او دریم مهم خبر داست د عبدالله طالبان نور باید په خپله ګریوان کې سر ټیټ کړي. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله وایي سره له دې چې حکومت د سولې د تامین لپاره وار خپل ښه نیت څرګنده کړی خو طالب ډلې تر اوسه پورې برخه کې واقعي هڅه نه ده کړې. نوموړي په مسکو کې د سولې اړوند جوړ شوي غونډې ته په خبرو کې ویل چې د دوحې د بین الافغاني خبرو اترو او د 15,000 طالب جنګیالیو له خوشي کېدو وروسته د حکومت تمه دا وه چې جګړه به ودرېږي خو هر څه برعکس وو. د نوموړي په وینا د دوحې د خبرو اترو او طالب بندیانو تر خوشي کېدو سربیره طالبانو جګړې ته تشدد ورکړ او ان هدفي وژنې اوج ته ورسولې چې یوازې عام افغانان یې قرباني شول. عبدالله زیاته کړي چې اوسنی وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او طالبان نور باید په ګریوان کې سر ټیټ کړي ترڅو مسلو سوله تامین او د ناول جګړې ټغر ټول شي. بل خبردار دی د بایډن او پوتین جګړه امریکایان مری باندې. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله تظاهرنامه کې ویلي امریکا وژونکی دولت او د مریتوب اوږد تاریخ لري. هغه د بایډن څرګندونو ته په غبرګون کې دا ویلي د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپله وروستۍ مرکه کې د روسیې ولسمشر ګواښلی چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې به د لاسوهنې پور پرې کړي. هغه پوتین په یو وژونکي انسان معرفي کړی و خو د بایډن د څرګندونې بې ځوابه پاتې نه سوې او نن ورته پوتین غبرګون ښودلی او د امریکا دولت یې یو وژونکی دولت بللی. هغه زیاته کړي امریکا پر جاپان د اټوم بم په غورځولو سره ثابته کړه چې یو وژونکی هیواد دی. نوموړي په خپله تازه مرکه کې امریکا په مریتوب تورن کړی او ویلي دی چې د مریتوب تاریخ په لرلو سره یې پر جاپان اټوم بم اچول له امله ځان وژونکی دولت معرفي کړ. دا هم ویلي یو څوک کومه خبره کوي ځان ته ګوته نیسي. بایډن تر دې وړاندې هم له روسیې څخه ښه نیت نه درلود او د دې هیواد لپاره یوازې یوه فلمه غوښتنه ترڅو خپله غوسه پرې سړه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپلو څرګندونو کې پوتین تورن کړی چې د امریکا په وروستیو ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهنه کړې او د هغه وخت برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو لپاره یې هڅه کړې وه خو پوتین د بایډن د تورونه رد کړي او په مقابل کې یې امریکایان مریبان معرفي کړي. بل مهم خبر داست دی روسیه د سولې ډرامه تر دې باید اوږده نه شي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د سولې پروسه کې خنډ او ځنډ نور هیڅ چاته د منلو وړ نه دی او نور باید دغه ډرامه چې سر او پای مبهم دی تر دې اوږده نه شي. نوموړي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه کې د پرانیستې وینا پر مهال ویل چې د سولې خبر اوسنی وضعیت او روانه جګړه نور له زغمه وتلي او چې په هر ترتیب کېږي نور باید دغه کشله حل کړلی شي.
هغه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د دوحې تړون په تطبیق هم ټینګار کړی او داسې ګوت څنډنه یې کړې چې امریکا نور باید له افغانستان خپل سرتیري وباسي او طالبانو ته د جګړې د دوام بهانه پرې نږدي. د زیاته کړي طالبان د جګړې د دوام لپاره د دوحې د تړون نقض د دلیل په توګه راوړي، خو که چیرته امریکا رښتیا په خپل هوکړه ولاړه وي نو باید په خپلو ژمنو عملي وکړي او ژر تر ژره د سولې پر وړاندې پرته شي. او بل خبر داس دی علیپور کله ملت ته خوله اچوي کله سرتیرو ته. علیپور د هغه یاغي قماندان نوم دی چې د ایران له لوري ملاتړ کیږي او په حکومت کې د ځینو عناصرو له لوري برنامې ورکول کیږي. علیپور شاوخوا 3 کلونو مخکې د ولسي وګړو د وژنې او بربادۍ په جرم د ملي امنیت له لوري ونیول شو چې بیرته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت له زندانه خوشی شو. علیپور هغه وخت ډیر مشاور شو چې د میدان وردګو په وزودو کې د ولسي وګړو قتل عام وکړ. تر دې مخکې په حکومت کې د هزاراو مشرانو له لوري په ښکاره توګه د هغه ملاتړ کېده. فکر کېدی چې د علیپور جګړه ماران په خپلو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګیږي، خو داسې ونه شول چې علیپور د ولسي بربادۍ ترڅنګ د خپل ټوپک خوله د افغان ځواکونو پر لور سیخه کړه. د طالبي تورستانو په څېر یې د توطن له سربازانو سره جګړه اعلان کړه. په میدان وردګو کې یې څو ځله پر امنیتي پوستو جګړې وکړې. د بیت المال له چور څخه د ولسي وګړو تر باج کیریا پورې په ټولو جنایتونو کې ښکېل شو. علیپور په مستقیمه توګه د ایران د تورستي ډلې فاطمونو قماندان دی. هغه ته د دستور اخلي. او بل مهم وروستی خبر داسې دی هند ته د پاکستان زارۍ او تسلیمي. د پاکستان له پیدایښت تر اوسه د هند ورسره سیالي او دښمني روانه ده او هیڅکله داسې نه دي کړي چې له پاکستانه د همکارۍ او دښمنیو هیرولو غوښتنه وکړي. جنرال قمر جاوید باجوا په خپلو تازه څرګندونو کې له هنده غوښتي چې تیر هیر کړي او له دوی سره د همکارۍ پر لور ګام کېښدي ترڅو اړیکې سمې او نور پرمختګ ته وخوځېږي. هغه ویلي چې د حالت ښه کول او عادي کول په هند پورې تړاو لري او وړاندې چې کومې سیمه ییزې نښتې ترسره شوي د هغوی په پای ته رسولو کې امریکا مهم رول لري. د له هنده په سوال زارۍ غوښتي چې نور باید په هند کشمیر او عمومي ډول ښه شرایط رامنځته کړي او هر څه د دوی په لاس کې دي. باجوا له هند د همکارۍ غوښتنه وکړه. هند او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم چا په دې هکله فکر نه کړی چې یو وخت به سره ملګري او ښې اړیکې ولري. نږدې په 2019 زیږدیز کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه او الوتکې یو د بل خاورې ته ننوتلې. هغه مهال چې پاکستان د هند یوه الوتکه نسکوره کړه د الوتکې پیلوټ یې ژوندی ونیو او په 3 ورځو کې د تسلیمۍ یا ښه نیت په نوم بیرته خوشی کړ، خو بیا هم د دې هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې نه شوې. که غواړئ مهم خبرونه واورئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو ته به وروستي او تازه مهم خبرونه وړاندې کیږي. مننه.